د ژوند ستړي ګالي خو ناهیلي شوي نه دي. دا کورنۍ ډېرې سختې ورځې زغمي. دا د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې اوسېږي. دا یوه داسې کورنۍ ده چې یوازینی سرپرست یې په کوزه پښتونخوا کې ناپېژانده وسلوالو وژلی. هغه پلار چې خپله په ګاونډي هیواد پاکستان کې نامعلومه وسلوالو وژلی، 4 زامن یې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې له لاسه ورکړي چې له امله یې په کور کې د غم، فقر او بېوسۍ او ناچارۍ تورې تیارو شپول نیولی. ژوند یې د پاڼ او پړانګ ترمنځ روان دی. وایي اوس یې په کور کې ډېر څه کم لري، مګر ستونزې ډېرې دي. نور که دلته ویم دغه ماشومان چې څوک ګرده راوړي، جامه غواړي، خوراک غواړي، هر څه غواړي. او بس دا خدای صبر کړی دی، ناست یې وله په صبر باندې. تل پټې نشته دی، بس خدای هم شته دی چې په سر ولاړ دی. د دې کورنۍ اولادونه د پلار له وژل کېدو وروسته 4 زامن د افغان پوځ په لیکو کې له لاسه ورکړي چې دا مهال یې څوک د پوښتنې هم نشته او له کړاوونو ډک ژوند تېروي. بس ژوند دومره تریخ دی چې څومره ویلی شي، دومره تریخ ژوند دی. نو څه شي وکړو، څه چاره وکړو؟ دا کوټ خو د پښتو وطن دی، داسې خو څوک نشي کولی چې کوڅو کې سوال کوي او ګرځي. خو بس الله پاک له به سوال کوو او ناست یو. دغه مو ژوند دی. او چې اریان شو بس دغه فقیر پسې مې نه کړو، جیسې پسې. د وژل شوو بچیانو مور وایي د اولادونو د وژل کېدو وروسته حکومت کتابچې ورکړي، خو اوس برېښنایي پیژندپاڼې نه لري. بس ژوند همداسې سخت دی چې واړه بچي راله په غاړه وي او روژه ده، خلک شینه راوړي او دا ښه زموږ بچي والا ګوري راګوري او ښه د هغې خبره چې ځای کېږي څوک والا یو شي ست نه کوي. اوس چې نه جوړېږي دغه نه لرو برېښنایي تذکرې نه او که نه هغه رانشته دی، نو په ډوډۍ سبا کې د خیره جوړې کېدله تلې خو یې ووله. د وژل شوي سرتیري میرمن او مور د روانې جګړې میراث یوازې دا یوه کورنۍ نه ده، بلکې په هرې ولسوالۍ کې دې ته ورته کورنۍ شته چې زلمي دې خاورو خوړل او د کورنۍ سرپرستي د خدای هیله. میرویس انتظار، میلمه نیوز، ننګرهار کوټ ولسوالي. جوړ